ښه، بیا هم راځو د 12م درس پاتې برخې درېیمې ویډیو ته. په دې ویډیو کې موږ تاسو وایو چې څنګه موږ تاسو کولی شو دا موډال فعلونه یا موډال فعلونه په جملو کې استفاده کړو. راځو موږ تاسو لومړی وایو Aussage. Aussage bedeutet نوم هغه بیانیه جملې ته وایي، یعنی بیانیه جملې. راځو موږ تاسو وایو که چیرې موږ تاسو دا وویل چې دا فعلونه د کومکي فعلونو په حیث باندې استفاده کیږي، نو کله چې د کومکي فعلونو په حیث باندې استفاده شو نو دا یو اصلي فعل ته هم په جمله کې ضرورت دی، یعنی په جمله کې دوه فعلونه راځي. موږ تاسو په تیرو درسونو کې ویلي وو کله چې دوه فعلونه په جمله کې راشي نو کومکي فعل، او دا موږ تاسو ویلي وو که چیرې یو فعل که چیرې فعل په جمله کې راشي نو د فعل موقعیت په یو بیانیه جمله کې حتما په دوهم پوزیسیون یا موقعیت کې قرار لري. نو دلته اوس دوه فعل راغلي، نو یو فعل چې دی یعنی کومکي فعل په همغه zweite پوزیسیون یا په دوهم موقعیت کې قرار لري، او دوهم فعل چې دی هغه اخر د جملې ته ځي. اوس دلته راځو موږ تاسو ته جمله وایو Wir wollen eine Radtour machen. وایي موږ غواړو چې یو غاټور یعنی د بایسکل چکر ووهو. wollen کومکي فعل شو او machen سرته رسولو ته وایي یا د غاټور چکر ته وایي، او دا سرته رسول یا وهل machen اصلي فعل شو. راځو بل فعل دی Ich muss um 8 zu Hause sein. زه باید یعنی حتما 100% um 8 په 8 بجو باندې zu Hause sein په کور کې اوسم، یعنی زه باید حتما 100% اجباري یا لزومي په 8 بجې په کور کې وم. Ich kann دلته بیا هم muss د کومکي فعل په حیث باندې او sein یعنی چې زه باید اوسم یا هلته په کور کې وم دا د اصلي فعل په حیث باندې استفاده شوی او اخر د جملې ته راغلی. Ich kann am Samstag nicht kommen. وایي زه نشم کولی kann کومکي فعل نشم کولی چې د شنبې په ورځ راشم. kommen راشم. ښه، بل دی Satzfrage. Satzfrage یعنی سوالیه جملې. سوالیه جملې سوالیه جملې کې موږ تاسو ویلی وو چې فعل سر د جملې ته راځي. یو موږ تاسو د ویب فراګې جملات درلودل چې د یو مشخص فعل په مشخص کلمې په واسطه سره چې هغه خپله یعنی وی فراګې یا WH کوېسچن و وی فراګې وي یا وی کوېسچن یا سوالونه وو چې د هغه کلمې په واسطه سره یو یو جمله سوالیه کېده. بل و چې موږ تاسو فعل سر د جملې ته راوړه او نوره جمله مو بیرته خپله لیکله، په هغې سره موږ تاسو یو جمله سوالیه کوله. لکه دلته چې موږ تاسو اوس راوړئ wollt ihr eine Radtour machen؟ وایي آیا تا غوښتل چې یو Radtour یعنی د بایسکل چکر ووهې؟ آیا تا غوښتل؟ ښه، راځو نورو ښه بل دی په دې کې نورو مثالونو ته راځو. په دې کې دی مثلا muss ich um 8 zu Hause sein؟ وایي آیا زه باید حتما په 8 بجو باندې په کور کې وم؟ فقط کومکي فعل سر د جملې ته راوړ او نور جمله مو خپله ولیکله، نو په دې سره د جملې څخه Aussage جمله یا بیانیه جمله په سوالیه جمله باندې واوښته. بل دی Darfst du Fisch essen؟ وایي آیا ته اجازه لرې چې فش ماهی وخورې؟ Können Sie eine E-Mail schreiben؟ وایي آیا ته اجازه لرې چې یو ایمیل ولیکې؟ ښه، اوس راځو دلته خو موږ تاسو فعل سر د جملې ته راوړو. اوس راځو دلته دی Wortfrage. یعنی Wortfrage لږ مخکې مې یادوري وکړه چې هغه مشخص کلمات یا WH کوېسچن چې موږ تاسو په انګلیسي کې ورته وایو، دلته موږ تاسو وایو وی فراګې. وی هغه مشخص کلمات دي چې هغه په سر د جمله کې استفاده شي او د یو جملې څخه
سوالیه جمله جوړوي. لکه wohin wollt ihr fahren وایي wohin wollt ihr وایي ته چیرته غواړې سفر وکړې. ښه دلته چې دی فعل موږ تاسو ویلی وو چې په دوهم پوزیسیون کې هغه لري خو یو مو بیانیه جمله وویله او دلته هم جمله څنګه ده زموږ تاسو جمله سوالیه جمله ده خو Satzfrage نه ده. Satzfrage یعنی هغه جمله نه ده چې په هغې کې یعنې Webfrage جمله نه ده Satzfrage ده. خپل هغه جمله Satzfrage نه ده Webfrage نه ده پکې استفاده شوې WH question نه دی پکې استفاده شوی خو خپله د فعل په واسطه سره هغه سوالیه شوې. دلته Webfrage یا WH question استفاده شوی دی نو ځکه موږ تاسو بیا هم فعل په دوهم پوزیسیون کې زموږ تاسو فعل بیا هم په دوهم پوزیسیون یا دوهم موقعیت کې قرار لري. نو wohin wollt ihr fahren بل دی was darfst du essen وایي ته اجازه لرې چې څه شی چې وخورې د څه شي اجازه لرې چې وخورې. بل دی wann musst du gehen وایي ته څه وخت باید حتما یا 100% باید چې لاړ شي یا ته څه وخت 100% یا ځې یا باید لاړ شي. بل دی wann kannst du kommen وایي ته څه وخت کولی شي چې راشي. ښه دا اوس موږ تاسو ډولونه د جملو او یعنی موږ تاسو یو اوساګې جملې درلودلې بلم Satzfrage درلودلې بلم Wortfrage درلودلې یا Webfrage درلودلې. دغه ډولونه د جملو چې په دې کې موږ تاسو د مودال فیربن استفاده کړل او دا د مودال فیربن مثالونه د نورو ویډیو درسونو لپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.